سلامونه مې قبول کړئ. شمس الرحمن یم د رشیدي تیک یوټیوب چینل څخه. دا د اسپیسیس 11 درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په اسپیسیس کې په احصایوي مواردو یا ډسکریپټیو سټاتستیک باندې بحث کوو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ اسپیسیس موږ د انالیز لپاره ډېر کاروو، نو دغه ډسکریپټیو سټاتستیک چې ده دا هم د انالیز تر مینو لاندې یا تر سرلیک لاندې دا لوستل کیږي. موږ تاسو په نن ځینې احصایوي موارد ووایو چې څنګه کولی شو په اسپیسیس کې یې امپلیمنټ کړو یا له هغو څخه ګټه واخلو. د عملي کار لپاره ځو اسپیسیس سافټویر ته. په دې ځای کې موږ تاسې دا مثال لرو چې د بانک یو سیستم ده، د بانک د قرض د سیستم یو ډاټا موږ په لاس راوړې ده یا له موږ سره شته. په دې کې موږ تاسې ځینې احصایوي موارد څېړو یا ګورو چې څنګه کولی شو پیدا یې کړو. هغه د انالیز تر مینو لاندې په ډسکریپټیو سټاتستیک کې شته. یو د فریکونسي نومنامه، بل ډسکریپټیو سټاتستیک دوه برخې لري، دوه مینوګانې لرو. په دې کې ډسکریپټیو سټاتستیک ځینې احصایوي موارد موږ تاسې ته بیانوي چې کم دی، او په فریکونسي کې موږ تاسې ته هغه احصایوي موارد ډېر راغلي دي، لکه د فریکونسیانو جدولو مکمل احصایوي موارد موږ لرو. مثلا ډسکریپټیو سټاتستیک باندې کلیک کوو، دلته یو څه ځینې انتخابوو، مثلا د دوی انکم انتخابوو، د دوی دغه ساعتواره انکم انتخابوو. په دې باندې ځینې احصایوي موارد څېړو. راځو دلته موږ تاسو ته د ډسکریپټیو سټاتستیک تر عنوان لاندې موږ تاسو ته ځینې اپشنونه راکوي چې هغه عبارت دي له مین سره سم یا د هغوی مجموعه ده، سټنډرډ ډیویژن ده، مکزیمم والیو ده، منیمم والیو ده، واریانس ده، رینج ده، ایسي مین ده، او ځینې ډسټریبیوشنونه دا دوه دانې دوی دلته موږ ته په لاس راکړي دي. دا هم کولی شو کار کړو. او په اخر کې موږ تاسو هغه ډسپلی آرډر راکړی چې څنګه په کوم شکل باندې غواړو هغه تاسو ته نتیجه ښکاره کړو. نتیجې په 4 رقم موږ ته ښکاره کوي. یو د وریبلونو د لیست په رقم، بل د الفابیت یعنې د الف او بي، همداشان په انګلیسي کې د ای بي سي، او یا هم په نزولي یا سعودي ډول باندې موږ ته ترتیبوي. موږ غواړو چې واریانس هم په لاس راوړو، رینج هم په لاس راوړو، مثلا سم هم په لاس راوړو. کنټینیو وو، ساعتواره انکم. نو دا ټیک وو چې موږ تاسو ته ریزلټ په لاس راکړي. په دې ځای کې موږ تاسو ته مکمله هغه د دوی احصایوي ډسکریپټیو سټاتستیک یا د احصایوي موارد موږ ته په لاس راغلو، کوم چې د وریبل د نومونو په اساس باندې موږ تاسو ته درجه بندي شوي دي. مثلا دوی وایي چې هغه چې های سکول ډیګري لري او سم کالج لري، او مثلا د کالج ډیګري لري او له کالج لوړ یا پوسټل ډیګري لري، دغو هغه سلري موږ تاسو ته محاسبه کړې ده. د ساعتواره سلري موږ تاسو ته محاسبه کړې چې مکمل تعداد څونه ده، رینج یې له څو تر څو ده، مکزیمم والیو څو ده، منیمم والیو څو ده، مکزیمم څو ده، مجموعه یې څو ده، مین، سټنډرډ ډیویژن او واریانس. دا ټولې موږ تاسو ته محاسبه کړي دي. او همداشان په دې مثال کې موږ تاسو یو بل برخه هم درلوده. که چېرې راسو د فریکونسیانو ته، فریکونسي ټیبل ته راسو، په فریکونسي ټیبل کې موږ تاسو بیا ډېر څیزونه تر څېړنې لاندې نیولی شو. مثلا په دې ځای کې مین ده، میډین ده، موډ ده، سم ده، همداشان هغه د کوارټر چې په 4 برخو باندې وویشل شي. که چېرې دا والیو په لاس باندې غواړو چې پیدا یې کړو، یا مثلا کټ پاینټ په څو مساوي برخو باندې دا ویشو، مثلا په 10 شلو هر څو برخو باندې چې موږ زړه یا کولی شو چې د فیصدي په حساب باندې پیدا کړو. مثلا د 50% څخه لوړ هغه والیوګانې یا قیمتونه موږ تاسې او ټیټ هر څو چې موږ زړه یې مثلا 25 کولی شو، 50 هر څو چې تر هغه لوړ او ټیټ موږ ته په لاس راوړي. مثلا له 50 پورته څونه فیصدي ده، له 50 کته څونه فیصدي ده. همداشان په ډسټریبیوشنونه هم په لاس پرې راوړلی شو، والیوګانې په ګروپي شکل باندې هم ترتیبولی شو. سټنډرډ ډیویژن، واریانس، رینج دا په تېر مثال کې موږ تاسې ولرو، خو دلته یو څه اضافه شیان چې هغه موډ ده، میډین ده، مین ده، د هغوی هغه 4 برخو یا په فیصدي باندې ویشل دي، دا هم په لاس راوړلی شو. که چېرې کنټینیو ډسپلی فریکونسي ټیبل موږ تاسې ته به ښکاره کړي. همداشان چارتونه هم جوړولی شو. مثلا کوم چارت غواړي په دې ډول د موږ ډاټا چې په لاس درکړې هغه د ډاټا مربوط موږ ته یو چارت جوړوي. مثلا غواړي بار چارت جوړ کړي، پای چارت جوړ کړي، یا هیستوګرام، نو هغه د ډاټا مربوط چې هر رقم چارت ته ضرورت کولی شو جوړ کړو. مثلا بار چارت جوړوو په فریکونسي ټیب باندې دی دا عیار شي. کنټینیو اوکې. نو اوس موږ تاسو ګورو چې هغه د دوی عمر موږ محاسبه کړو چې مثلا
د های سکول ډګري چې ولري هغه عمرونه محاسبه کړو، د کالج او سم کالج او له کالج څخه فارغ دا ټول ډګریان محاسبه کړې. هغه راته وایي چې په ویلیډ ډاټا کې موږ دونه ډاټا لرو، میسنګ نه لرو، د هغو مین، میډین، موډ، سم پرسنټیج چې هغه دوی فیصدیان یې موږ ته راولي چې له 25% څخه چې کم دی هغه 90 نفره په تعداد ده، د 50 څخه چې کم دی 40 همداشان له 50 څخه کم دی 40 نفر ته رسیږي. دا هره کټګوري موږ تاسو ته جلا جلا تقسیم بندي کړې ده. یعنې په دې ځای کې لرو چې هغه د پوسټ ډګري ده چې 15 نفره لرو، میسنګ والیونه پکې لرو، مین، موډ، میډین، سم دا هم پلاس راته راوړي دي او د دې فیصدي هم پلاس راوړي دي چې له 25 څخه چې که چیرې کم وي هغه 4% دی، 14% دی، له 50 څخه کم وي 2.40 او له 50 چې کم دي 49% دي. نو دا په سپیسیس کې ځینې احصایوي موارد چې موږ تاسو تر بحث لاندې ونیول. کوم چیرې زموږ ویډیو خوښ شوی وي زموږ ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او له ملګرو سره شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ له موږ سره یې په کمنټونو کې شیر کړئ. مننه ستاسو له توجه څخه.